دوستانو یو تازه ترین خبر تاسو ته درکوم چې د حماس سیاسي مشر اسماعیل هنیه په تهران کې وژل شوی دی. د ایران سپاه پاسدارانو ویلي دي چې د فلسطیني د حماس ډلې د سیاسي څانګې مشر اسماعیل هنیه او یو ساتونکی په تهران کې په خپل ځای کې کوم ځای کې چې دوی ته شپې دپاره یا پناه دپاره ځای ورکړل شوی او دوی پکې وژل شوي دي. په دوی باندې میزایل راخوشي شوی ځکه چې دوی ایران ته د ایراني صدر د تقریباتو دپاره راغلي وو چې هغه دغه تقریبات کې د خپل صدارت څوکۍ سمبالول او دغه تقریبات نیول شوي وو. دوی هم هلته راغلي وو چې په دغه تقریباتو کې شرکت وکړي، خو دا هلته وژل شوی دی. د فلسطین اتل بلل کېږي اسماعیل هنیه چې دی دا د مسلمانانو یو رهبر هم بلل کېدلو، د حماس مشر دی او ویل کېږي چې په دې برید کې چې کله وژل شوی دی نو بیا دغه پړه چې دا په اسرائیلیانو ورچول شوې ده، ځکه چې دا هم ویل کېږي چې اسرائیلو د دې نه وړاندې هم اسماعیل هنیه ته د اخطار ورکړی او دا زور یې ورکړی چې ډېر زر به یعنې ته او ستا دغه نور ملګري چې کوم دي دا به ووژل شي، ځکه چې حماس هم ډېر زیات نقصانونه اسرائیلو ته ورړولي. بل اړخ ته ډېر خلک په ایران باندې دا تور لګوي چې دوی په پټه باندې د اسرائیلو سره ملګري دي او اسماعیل هنیه چې دی د ایران په زړه کې په تهران کې چې ووژل شو نو دا ټول د ایران کار دی. په دې اړه باندې د نړۍ کوم مسلمانان چې دي عربي ملکونه هغوی هم ډېر زیات غم ښودلی دی او د افسوس اظهار یې کړی دی چې اسماعیل هنیه په شانتې یو تکړه مشر په ډېر بې دردۍ سره ووژل شو، هغه هم په داسې ځای کې چېرته چې د ایران زړه دی او هلته امن بلل کېږي. بل اړخ ته د حماس مشران چې دي هغه هم ډېر زیات خفه دي چې د یو داسې مشر نه محروم شول چې هغه ټول عمر د کفارو په سترګو کې سترګې اچولي دي. نو دوستانو دا تازه ترین خبر مو تاسو ته درکو. د فلسطین ولسمشر محمود عباس د حماس د مشر اسماعیل هنیه وژنه په کلکه غندلې او دا یو بزدلانه عمل او خطرناک پرمختګ بللی دی. عباس د فلسطین په ولس او ځواکونو غږ وکړو چې د اسرائیلو د نیواک په وړاندې خپل یووالی ټینګ وساتي، خپل زغم او استقامت مضبوط کړي او د هنیه وژنه یو ترهګریز او جنایت او له ټولو قوانینو سرغړونه بللې ده.